خدای څه ګناه کمېږي ته ورګه زه پسې ساری غټ برش رالم کیمیکل هم ځان سره وړم نه حقیقت کې نه د ګناهو څه کمېږي ته دا ټیک ټاک والا لیونی شوی که څه وختي ویل 10 ګلونه ولئ اوس وایي 500 ولئ 580 ووایه 5 دي ښه دغه څه بلا ده والله دومره پرې نه پوهېږم نه پرې راسم نه خبره واوره باترومان نه ته څه شی که که نه رښتیا صحیح وایه والله ټول سټایل دی زما په شانتې دی والله ګوټ ورګه ګوته صحیح کم نه ټول سټایل دی زما په شانتې دی توم ساده زوم ساده او تا که ساده ستا په شانتې بله پیدا شدو په پیسو پوهېږي او داسې پې پوهېږم خو که ماتې دې راکړې پې نه پوهېږم په پیسو پوهېږي دې مطلب د ښه تیز یې نه ماتې روپۍ چې راکړې ټوله ورځ به ورته ناست یم 1 लाख روپۍ مې پاکستانۍ ورور کلي کې راکړلې ټوله ورځ مې شمارلې ما ویل یاره دا خو زه نشم شماری ته یې واله ته یې وشماره بیا درنه پټېږي نه یو چې یو کار مې کو ډېر غټ پیسې مې ولګولې پې پوه شول هغه مې بیا نوټ راغله داسې لس ګینه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 شوې که نه د 10,000 شوې بیا یو ځای ته کېده بیا 10 وګینه بیا ورسره کېده داسې حساب کوه دا قص اقدم که نه خو داسې مله 1 लाख روپۍ وې هغه ټولو د 100 د 500 نوټونه او دومره ډېری نو اوس هغې به نه ما څه شی کړی دوکان ته تا دا منې دوکان کې چې ماله څوک ماتې روپۍ راکړي بس وایم الله د څه پوه شانو که پټې کړي دي ایستی جب کې واچوم نه پې پوهېږم دا څنګه چل ده دوکان والا ته هم نه پوهېږي خود والله نه پې پوهېږم زړګا دې شی نو ډېر الله پاک ډېر ساده دماغ راکړی و تعلیم معلم مې شته نه دی کمنټ باندې هم نه پوهېږم دا خلک راپسې کنځل هم کوي جار دلته راځه زه تا منې زده کوم پیسو منې د پیسې حساب در منې زده کوم بس نه خبره واوره داسې نه به هر ځای کې هر چا ته وایي مله پیسې راکړه ماله د زیاتې اخیستې وي بیا به خلک ماله خیرې کړي نه ماړې داسې والله نه پوهېږم پې لکه کلي کې مې یو شی اخیستو هغې ګتې وې پوه شوې 1 लाख روپو ګتې وې پوه شوې هغه یې ماله راکړلې ویل دا وشماره پوه شوې ورور مې کشر رور دی نو ما بس کتلې ما ویل زه ته زه اوس څنګه دا خو زه ټولې ورځې کې هم نه شم شمارلی ویل ته یې وشماره بس پوره به بس پروا نشته کومې درنه لاړې هسې لاړې دا نورې بس ځان ته پټې کېده نه ځي رانه والله که رانه لاړه شي ماتې روپۍ لګوم اوس پوه شوې روغې نه ماتوم بیا پې نه پوهېږم ماته کم ځای ماتې دوکان کې چې کومې ماتې روپۍ هغه زه راوالم ځان څه کېږي نه تا وګټو نه ما وګټو غلی کښېنه مه کوه ښه ځه صحیح ده ټیک دا سکرین ټکوه زړګو دې شي ته یو ګل راولی ده